تازه تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خطه څنګه ول رامنځته شوې ده. ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خطه شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیرن پرځي کرښې تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځ ځواکونو ترمنځ خطه شوې ده. عیني شاهدان وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې افغان ځواکونو په سیمه کې پوسته جوړوله او د پاکستاني ځواکونو له لوري یې مخنیوی وشو چې د دواړو لورو ترمنځ خطه وشوه. د عیني شاهدانو په وینا په سیمه کې اوس جګړه قراره ده، خو د تورخم دروازه تړل شوې او دواړه لورو ته مسافر بند پاتې دي. تر اوسه د ننګرهار امنیتي مسؤلانو او کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.